سلامونه احترامات مې ومنئ دوستانو دا چې وړمه ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان په مورد باندې کومې خبرې کړې وي د مشرقي د رضاکار ځوانانو د رئیس په حیث باندې غواړم چې د دې د خبرو په اړه باندې غبرګون وښیم. زیاتره ملګرو دوستانو ویلي چې کاریاب صاحب باید ته د عمران خان په خبرو باندې غبرګون وښیې چې دا یو ملي موضوع ده او ځوانان له تا نه هم دا هیله لري. دا چې عمران خان کومې خبرې کوي زه دا وایم الحمدلله ثم الحمدلله تا ته تعلیم موږ زده کړی دی. همدا پښتانه وو هغه وخت کې پاکستان نه وي ایجاد شوی چې افغانستان کې تعلیم کېدو. افغانستان د علم و فرهنګ و زانګو وه او تاسو نن راپاڅېږئ او افغانستان ته خپل کدرونه رالیږئ. دغه د حرا منډۍ بچیان افغانستان ته مه رالیږه. افغانستان په خپله غېږه کې په خپله جغرافیه په خپله خاوره کې داسې ننګیالي لري چې تا ته هېڅ اړتیا نه لیدل کېږي. موږ په هېواد کې دومره وطني تولیدات لرو، د هېواد د دومره پوهنتونونو ځوانان فارغه دي چې تر لیسانس ماسټرۍ او دکترا پورې زده کړې لري. عمران خان ته زما غبرګون د مشرقي د رضاکار د ځوانانو د رئیس په حیث باندې دا دی چې وروره دغه کدرونه دغه د حرا منډۍ بچي دي دا افغانستان ته مه رالیږه. دا د افغانستان سرنوشت نشي ټاکلی. دا د افغانستان دې ته د افغانستان عزت مهم نه دی. وروره ستا په کدرونو باندې موږ دا وطن نه جوړو. دا وطن به زما په رنګه ځوانان جوړوي د دې هېواد د اراضۍ لپاره، د دې هېواد د بقا پرمختګ لپاره او د افغانستان د ازادۍ لپاره ما قرباني ورکړله. په دې هېواد کې به زه وظیفه اجرا کوم. زه به د دې هېواد لپاره خدمت کوم. دغه ته چې کوم متخصصین رالیږي هغه بیا خلکو ته ښکاره معلومه ده چې هغه د چی شي متخصصین دي. هغه د حرا منډۍ متخصصین دي. هغه په حرا منډۍ کې رالوی شوي دي، نه مور لري نه پلار لري. هغه د بې مور او د بې پلاره زامن دي او ته موږ ته دا رالیږي. وروره دغه چې دی دغې ومنې دغه ایسته انګلنډ ته بوځه، دغه نورو هېوادونو ته بوځه. افغانستان په خپله غېږ کې مجاهدین لري، خپل ولسونه لري، ځوانان لري. موږ په هېواد کې وطني تولیدات چې دي د محصلینو سخت زیات دي. الحمدلله زه په حقوقو کې بیا په سیاسي علومو کې زه ټول ملت ته دا ډاډ ورکوم. د افغانستان موجوده حکومت ته وایم چې زه په نیم معاش باندې بغیر له معاشه زه کار کوم او د افغانستان لپاره خدمت کوم. دا مې خاوره ده، دا مې وطن دی. دلته به ناخوالې م راځي، نادودې به م راځي، خو انشاءالله موږ به زغم کوو. ټول ځوانان تیار دي چې بغیر له معاشه بغیر د امتیازاتو په ګران هېواد کې وظیفه اجرا کړي تر څو د ولسونو ته خدمت وکړي، د افغانستان جغرافیه ته خدمت وکړي. او عمران خان دا تا چې کومې خبرې کړي دي دا د تمې او توقع خلاف عمل دی. او دغه ته چې کوم کاریګر رالیږي دغه د حرا منډۍ بچي دي، دغه دې په کور کې کېنوه، دا وطن په مشر موه. دا د مجاهدینو خاوره ده، دا د سپېڅلو او مقدسو خلکو خاوره ده. په دې خاوره کې د بل چا قانون او د بل چا حکومتولي او د بل چا سیاست دا نه تطبیقېږي. او په تا باندې یو ځل بیا غږ کوم چې عمران خانه دا ته چې کومې خبرې کې غواړې چې پښتانه راوپارې، د پښتنو عزت پایمال کې پښتانو خیر کمزوري به وي خو بې عزته نه دي. الحمدلله موږ په خپله غېږ کې تر لیسانس نه نیولې تر دکترا پورې ځوانان لرو چې ځوانه انرژي ده او د هېواد لپاره به انشاءالله ټول ځوانان خدمت کوي. ټولو ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې راځئ په نیم معاش باندې بغیر له معاشه د ګران هېواد لپاره خدمت وکړو. که هغه د پوج په ډګر کې، که هغه نور په ملکي برخه کې، که په هره برخه کې، نو د ټولو ځوانانو په نمایندګۍ زه د افغانستان موجوده حکومت ته عمران خان ته دا وایم چې موږ بغیر له معاشه کار کوو. د افغانستان د موجوده حکومت د دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته باید کاري فرصتونه پیدا شي او ځوانان